الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. مرګري زه ستاسو سره اوس تاسو ملګری شاپور راغلی په میخمن کلي کې د میخمن کلي نه په 1 کیلومتر فاصله کې شګۍ کې بیګا یو ناخوشګوره واقعه دوباره مخې ته راغلی ده، چېرته چې په انګر په دوکان کې اور لګېدلی دی. د هغه انګر صاحب انګر ماما راسره تاجاوند ماما راسره ولاړ دی. هغه چې کوم په ګاونډ کې مشرانو هغه د اور دغه نه خبر شوي دي، چربانګې دوی ته بیا رنګونه کړي دي او بیا هغه خپله ګاونډ چې کوم خلک وو هغه هم راوتي دي، خپل همت یې کړی. د هغې نه علاوه ریسک یو ډبل 1 ډبل 2 والا هم راغلي وو، هغه اور باندې هغو قابو موندي ده. د ماما نه تپوس کوو چې د دوی څومره نقصان شوی دی او آیا د دوی څه تاثرات دي. السلام علیکم. السلام علیکم. ماما جي تاسو څنګه خبر شوی دی که چا ته رنګ وکړو؟ یا موږ ته دې رنګ وکړو، د ګاونډ کسانو راته رنګ وکړو چې تاسو راشئ او دوکان باندې مور لګېدلې. بیا دوی ته موږ جندې ماتې کوي، جندې وي چابیانې مات شوي. زه راووتم روډ ته، هغه ګاډي نو موټرسایکل هم دلته ولاړ دی، موټرسایکل هم وسوځېدو. بیا چې زه رالم بس ښه وه کلي والا دی، خدای دې اوس ښه وکړي، خدای دې اجر ورکړي. هغوی خپل دغه کړی، بیا هغه ګاډي والا راغی، هغه هم خپل دغه اور مړ شو. خو چې څه اوزار او څه سامان پکې وو هغه غونډ وسوځېدو. ستاسو دا کور د دې نه په څومره فاصله کې دی؟ یا تقریبا 4 کیلومتر کې 4 کیلومتر. کلي نوم بړوال یا تو پیرخیل شګۍ شیخ بابا کې. نو آیا تاسو اندازه لګولې چې په دې کې څومره نقصان شوی؟ موټرسایکل پکې څه دي، نور داسې قیمتي څیزونه پکې دا روټر پکې دی، دا سپینډل ماشین پکې دی، رندې پکې دي، شبکې پکې دي، ترکاڼې اوزار وغیره ګوند او ما پردې سامان خو دروازې او هغه چې روزنامچه کې لیکلي دي لیوي والا هغه هم سوي دي، چې څومره سامان پکې وو خو غونډ سوی دی. نو ستاسو د حکومت نه یا د دې اعلی چارواکو نه څه مطالبه لرئ چې یاره تاسو سره په دې کې امداد وکړي؟ نو چې موږ سره پکې امداد وکړي نو خبر دی چې موږ غریبانان خلک یو، حکومت زموږ حکومت دی، چې موږ سره په دې کې امداد وکړي. دا دی چې زموږ کم از کم د 3.5 لکو روپو افزار شوی دی. نقصان چې شوی دی خو لکه نه شي پوره کولی، دونه شي ستاسو به زړه تسلي به وشي. خدای پوهېږي، بس په دې موږ نه پوهېږو، خو صرف چې څه شوي درته ویو. نور د حکومت خوښه ده چې هر څه څه کوي نو هغه به وکړي او که نه کوي څه به وکړو. ډېر ډېره مهرباني. نور پکې ستاسو څه چې زړه تاثرات دي چې یاره د حکومت ته یې پیش کړئ، د خلکو ته یې پیش کړئ؟ بس حکومت ته موږ نور څه نه پیش کوو، خو دغه پیش کوو چې دغه هر څه یې ولیدل ښکاره دي او بیا زموږ تاوان شوی دی هغه الله لیدلی دی. او زموږ غونډې مشینرۍ هر څه چې څه دي پردي سامان چې څومره نه و، د دې کور پکې څومره سامان دی دا سوي دي، لا نه دي راغلي. دا هر څه ښکاره چې پراته دي، دروازې او ورونه هر څه. دې کې تاسو په کرایه باندې ناست وئ؟ جی موږ په کرایه ناست، دا سړی مالک دی او زه کرایهدار یم. زه صحیح ده، مهرباني جزاک الله. ماما جي تاسو را مخکې شئ، لکه تاسو چربانګ په دې دغه وارداتو باندې خبر شوئ، نو تاسو بیا دوی ته کال وکړئ، د ګاونډ نه خلک راغلي، دا څه تاثرات ده پیش کړئ؟ مهرباني جي وروره دا خو یو لویه صدمه وه او د غټو نه غټه مو او د غریب سړي دپاره ډېره لویه ده، ولې د هغه د وس نه بېوسه ده. لہذا دا صدمه چې کله کېده نو اندازه داسې ده چې د دې اور د اندازې مطابق دا د 2.5 د 3 نه پس دا لګېدلی دی او د ګاونډ خلکو د قابونه ډېر زیات بهر وه، خو بلکې د هلکانو ډېره لویه قربانۍ وکړې او نقصانات چې څه هغه مکمل شوي څه پکې پاتې وو نه، خو به هر حال دا چت تقریبا ختمېدو طرف ته رسېدلی دی. لہذا نو دا چا چې مالک مکان دی، دوکانونه دي، نو د هغه نقصانات هم ډېر دي. دا چا چې پکې په دې دوکان کې روزګار کول دا ډېر عجز دی، ډېر غریب دی. زموږ خو ګاونډ دی، زموږ علاقه ده او سار کې د دې نه خبرېدل دا ډرایوران راوځي وختي ګاډیو له هغوی راله نو هغوی چې ولیدل چې د دوکان باندې اور لګېدلی، بیا د ګاونډیان خبر کړه، موږ یو بل ته ټلیفونونه وکړله، هغوی ډېرې قربانۍ وکړې، خو به هر حال هغه نقصانات ډېر زیات شوي دي، دا د وس نه بېوسه شوي دي. خاص کر دا کمرور چې په دې دوکان کې کاروبار کوي نو دا د 4 نه خو بهر ده، د خلکو په لحاظ سره هم او د دم دغه سرمایه وه چې په دې دوکان کې سو دی د دې لاسو خپو خوراکو. لہذا حکومت خو الحمدلله شکرګزار یې مونږ ټول او که څه هله ځله د هغوی وشي نو دا مزید به دومره شي چې د هغه به بیرته د روزګار لحاظ سره څه شي، د ده سره نور بقای څه شته هم نه. ماما جي موږ ته پته ولګي چې یاره دا ستاسو په ملکیت کې د دوکان نه په یو کال کې په 8 میاشتو کې داسې 2 واردات تاسو باندې تلل، یاره ډېره انتهایي د افسوس خبره ده. نو ستاسو څه تاثرات دي؟ بس د الله طرفه دغه پکې څه نه شوی او په دې باندې الله پوهېږي. موږ په دې کې هېڅ خبره هم نه شو کولی. موږ دا 7 میاشتې پس دا بل دوکان وسو او اوس موږ ته پته نه لګي دا پسته نه وسوځي او دا څوک دا اور واچوي، هېڅ پته نه لګي. موږ ته پته ولګېده، بیا موږ د هغې معلومات وکړو
خو زموږ سره بمبه کې دوکانونو کې حکومت هېڅ تعاون ونه کړو څنګه خپلې پیسې الټه ولګېدې خو موږ سره هېڅ تعاون ونه کړو زموږ سره حکومت چې امداد وکړي نو باندې ډېر غټ احسان او نور پکې څه نشو ویلی په دې کې او دا دوکانونه ستاسو مخې ته دي دغه دې ولاړ دي او تاسو دا ویډیو ګورئ او زموږ سره همدردي وکړئ بس لکه سړی یو نقصان یو پیر دکان وسوځي نو هغه لکه یو غټه سب نه هلته کې ستاسو یو دکان وسوځي دلته کې ستاسو 3 دوکانونه وسوځېده نو څه تاسو چې حکومت په دې کې ښه اقدام پورته کړي نو دوی لپاره تاسو ښه خبره زنګ سره وکړي هغه دوکان وسو تقریبا 6 میاشتې وشو وسو هغه مې هېڅ میلاو نه شو دا دوکانونه اوس درې واړه دوکانونه خراب شوي دي بادي کریک ته دغه د شټلې خرابې شوې هر څه خراب شو موږ سره حکومت هېڅ تعاون ونه کوو څنګه سره وکړي نو ډېر په موږ باندې به ډېر غټ احسان